د قرباني برېښنا په اونۍ کې لالي مونږ هیواد. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس د چین هیواد له سفیر سره ولیدل. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د خپل کار په دفتر کې د چین هیواد له سفیر جامشینګ سره لیدنه کې افغانستان کې د برېښنا انرژي تولید سرچینو او پانګونې په اړه خبرې وکړي. لالي مونږ هیواد د قرباني ډېر. توربینی دوم بند برقی فابریکه نقلو دوباره فعال گردید. کارکنان تکنیکی ریاست حوزه تولید برق د افغانستان برېښنا شرکت توربین دوم فابریکه نقلو را به طور اساسی ترمیم و دوباره فعال ساخت. رهبری ریاست حوزه تولید تلاش‌های کارکنان تکنیکی را توصیف نمود. د میټرونو ډیجیټلی کولو او آنلاین سیستم جوړولو په موخه د داخلي او خارجي شرکتونو لیوالتیا. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د خپل کار په دفتر کې د دوو داخلي او خارجي شرکتونو له رئیسانو سره د میټرونو د ډیجیټلی کېدلو، آنلاین سیستم جوړولو او تخنیکي اسانتیاو رامنځته کولو په موخه خبرې وکړي. کابل کې د 400 کیلو ولټ امپیر ترانسفارمر نصب سره د زورګونو پیرودونکو برېښنا اضافه بارې ستونزه حل شوه. د کابل برېښنا ریاست اړوند اوم جنکشن له لوري د قلعه زمان خان شبکې کې د 250 کیلو ولټ امپیر ترانسفارمر په ځای د 400 کیلو ولټ امپیر ترانسفارمر نصب سره د زورګونو پیرودونکو برېښنا اضافه بارې ستونزه حل شوه. د دغه ترانسفارمر نصب سره نویو پیرودونکو ته هم د برېښنا ویش اسانتیا برابره شوه.